د نړۍ ډیری ژبې په یوه نه بله بڼه د یوې بلې ژبې ټکي پوروي او د وخت په تیریدو سره یې د خپلې ژبې برخه ګرځوي. د پښتو ژبې جوړښت که ځیر سو نو په سلګونه داسې ټکي موندلی سو. په علمي او ساینسي ډګر کې د پښتو ژبې تکیه تر ډیره پر لاتینی، یونانی، عربي او گاونډي ژبې فارسي باندې ده. خو اوس چې انټرنیټ راغلی دی، ساینس او ټکنالوژي پرمخ تللې ده او خپل د پښتنو اکثریت په خپل ژبه کې علمي زده کړې نه ترلاسه کوي. په افغانستان کې تر ډیره په فارسي زده کړې کیږي او په پاکستان کې په اردو او انګریزي، چې د دې له کبله اوس د تعلیم یافته نجونو او هلکانو اکثریت په خپل ژبه کې په دومره زیات شمیر سره پردي ټکي او په تیر انګریزي کاروي چې د پښتو پکې هیڅ درک نه لګیږي، چې یوه بیلګه یې د دې تعلیم یافته ځوانانو خبرې دي. جیسے د خپل موضوع ته میډیکل کیمپ کې ناست یم نو موست اف کیسز دي کنه هغه ګیسټرو والا کیسز دي، وایي چې ګیسټرو انټرایټس، وامټینګ او ډایریا او هغه کې چې کوم زیات افیکټډ دي هغه ماشومان دي. سیکنډ لاین باندې چې کوم سکین ډیزیز دي نو هغه کې دا کوم سکیبیز شو یا دا الرجیک سکین ډیزیز شو، فنګل انفیکشن شو، infections, bacterial infections شو، boils او sepsis داسې شو. ټولې پاونډز کې چې کوم دین او بل تر اوسه ولاړې پیور ډرینکینګ واټر مله ارزه اویلیبل نه دی. اوس اډمیشن ما بس یو ځکه ټرای ونه کړی چې زه فلاني ځکه ما دا خوښه دي ځکه کوم یادي ځکه بس ما کوم ځکه نږدې اپروچ بس ما غوښتي چې ما فرست ټرای باندې ځان ته اډمیشن وکړم. یو د ایم ایس سی ایم فل او پی ایچ ډي پروګرام په سره د ایم ایس سی انل اګریکلچر پروګرام په رورل سوشیولوژي او اپلایډ اکونومکس کې او ایم ایس ډیګري پروګرام په منیجمنت ساينس کې، انفارمیشن ټیکنالوژي کې او کمپیوټر ساينسز کې مونږه ایم ایس ډیګري افر کوو. دین علاوه مونږه یو انسټیټیوټ دی بای ټیکنالوژي او جینیټک انجینیرینګ د یونیورسيټي اورال چې کوم مونږ سره 15 فیکلټي دي. په نړۍ کې د ګڼ شمیر ملتونو خلک په انګریزي ژبه زده کړې کوي او چې کله خپل ژبه وایي پردي ټکي نه پکې وایي. خو که پښتو ته ځیر سو نو د پردیو ژبو په تیره د انګریزي اغیز ورځ تر ورځې په ډیرېدو دی. په اسلام آباد کې ژبپوه ډاکټر طارق الرحمن وایي د دې سبب دا دی چې انګریزي اوس د یوې نړیوالې ژبې بڼه اخیستې ده چې له کبله یې د پښتو په ګډون هره ژبه اغیزمن کړې ده. English has been often called the killer language. د انګریزي ژبې په اړه ویل کېږي چې دا نورې ژبې خوري او له منځه یې وړي. ډنمارکي ژبپوه ټوب سکوډنیپ کینډس وایي انګریزي اوس د کار روزګار ښوونځو او د لویي ژبه ګرځېدلې چې له کبله یې پر نورو ژبو دباو اچولی دی. خلک ورو ورو خپله مورنۍ ژبه هیروي چې د نوموړي په خبره دا د ژبې بدلون او اوښتون بلل کیږي او په انتهایی حالت کې ژبه وجني. اوس چې نړیوالتوب یا ګلوبلایزیشن روان دی د دې له کبله پر وړو او کمزورو ژبو دباو زیات شوی دی او ډېرې ژبې د ورکېدو په حال کې دي. د انګریزي ټکي په ژبو ننوځي نو دغه حالت پر ژبو دباو اچولی دی. د ژبپوهنې له اړخه د پردیو ژبو لکه انګریزي، فارسي، عربي، لاتیني او یوناني ژبو ټکي د پښتو په ګټه که تاوان پرېوځي. په خټه جرمنی ژبپوه سباستین هایني وایي کوم ټکي چې د وخت په تیریدو سره د پښتو ژبې برخه ګرځېدلې ده هغه باید همدغسې د دې ژبې برخه پاتې سي. تاسې چې فکر وکړئ چې نه یوازې هماغه اصطلاحات دي لکه چې موټر یا تلویزیون یا موبایل یا انجینر، بلکې دا رنګ اساسي بنیادی مواد چې په هر ژبه کې زموږ په نظر اصلي یا سوچه باید وي په انګریزي ژبه کې چې بین المللي ژبه ګڼل کیږي نشته، یعنی اخیستي ټکي دي. نو موږ چې پښتو ژبې ته ننوځو او زه فکر کوم هماغه اصطلاحات لکه بیولوژي یا تلفون د دې کلماتو سره د شکلاک راپدې خوا د شکلاک د وخت نه راپدې خوا مثلا په شرقي پښتونخوا کې یا د دوو وروستیو پیړیو راهیسې خو د پښتنو سره دا عادت شوی دی او ځکه کله چې یو ټکی د ژبې د تاریخي تحول سره سم عادت شوی دی خو فکر کوم نه ارزي چې موږ د کلونو نه وروسته بیا یو نوی ټکی رامنځته کړو چې اصلا د عادي ژبې ویونکو لپاره زیاترا مصنوعي ایسي، یعنی مزه او خوند یې نه راکوي.
ژبپو او تعلیم پوه خادم حسین هم په دې نظر دی چې پښتو ژبه په خپل چاپیریال کې یو لوري ته د هند بل خواته د فارس او خپل شمال لوري ته د منځنۍ اسیا د تهذیبونو په منځ کې ده او د دغه ټولو ژبو رنګونه باید پکې خوندي کړل سي، خو د ژبې د پرمختګ او ودې لپاره یو پیلی خوځښت پکار دی. زما خیال چې پښتو په دې حواله ډېره لویه خوشقسمته ژبه ده چې یو غاړې ته نه ایراني او پرشین سیویلایزیشن یا تهذیب موجود دی، بلې غاړې ته نه د هند سیویلایزیشن موجود دی او بلې غاړې ته نه د سنټرل ایشیا مرکزي ایشیا د مختلف تهذیبونو اثرات موجود دي. نو زما خیال دا دی چې پښتو ژبه باید د فلسفې د ساينس او د ټکنالوژي د اظهار لپاره چې کوم فریم ورک لټوي نو هغه به د دې څلورو پنځو غاړو لټوي. عربي لکه د دې حواله باندې د موجوده د عربي باندې د لوی کار نشوي دی، خو د پښتنو او د پښتنو د کلتور د تاریخ او د پښتو ژبې د تاریخ په حواله کې شي نو په اساس کې دا ټول تهذیبونه موجود دي. نو دغه ټول تهذیبونه پښتو خپل ټرمز او خپل اصطلاحات ایجادولی شي او همدغه غاړې ته خبره کېږي چې معروض روانه ده. ډېر زیات اصطلاحات د فارسي، ډېر زیات اصطلاحات د هندي، ډېر زیات اصطلاحات د سنسکرت دا موږ استعمالوم، په هغې پوهېږو او په هغې عام خلک هم پوهېږي. لکه په دې د مومندو په دې خاوره کې هغلته د عام چې کوم خلک دي هغې د موسمونو په حواله د سنسکرت کلندر یا میادي نظام استعمالوي. نو د هغې نه راکړه ده، لکه د هغې نه راکړه د دې سره ژبه پراخه شي او ژبه د پراختیا په غاړه چې کله وي نو هغه د مستقبل په حواله د امید نښوي، دې کې د ناامیدۍ څه نه. په څومره ګڼ شمېر چې پښتو ژبې ته د انګریزي او نورو ژبو ټکي ننوځي نو د وخت په تېرېدو سره داسې ښایي چې د پښتو خپل ټکي به ورو ورو په ورکېدو سي. په خټه جرمنی ژبپو سباستین هایني وایي ساینسي او علمي اصطلاحات خپلول عیب نه لري، خو که د ورځني استعمال ټکي وکارول سي دا د ژبې په تاوان دی. دا یوه خاصه ستونزه ده او موږ چې اردو هندي ژبې ته نظر واچوو لند یوازې د پرتله او مقایسې دپاره ستاسې خبره مثلا په دې کې صحیح ده چې په اردو ژبه کې دننه فی الحال دا رنګه زیات انګریزي ټکي اخیستل شوي دي چې په یو علمي څېړنه کې کوم چا تعیین کړي چې په راتلونکي 10 کلونو کې یعنی یو نسل نه وروسته اردو له منځه به لاړ سي او یعنی هیڅ وجود به ونه لري په راتلونکي کې، ځکه چې د دې انګریزي ټکو شمیر دا رنګه زیات شوي دی، دوی مقدار او کمیت دا رنګه زیات شوي دي چې اصلا نسبت د اردو فارسی ټکو نه عربي ټکو نه زیاتره انګریزي استعمالي. په پښتو ژبه کې خدا یو فکر کوم تر اوسه پورې یو لوی فرق شته. خب په پېښور کې مثلا او د مکتولو ته پته ده په پېښوري پښتو کې خو هلته زیاتره هم انګریزي استعمالي. زه په یونیورسيټي په کالج کې لایبرري کې سټډیز کوم مثال پلان خدا خاصه په د شهرونو د اجتماعي مرکزونو کې یو لوی مشکل دی. موږ چې مثلا منطقو ته وګورو پښتانه هلته اصلا خو نسبت د لهجو ته په خپله لهجه کې ډېر ټکي ساتلي دي. نو زما په نظر چې هماغه ټکي لکه چې بیولوژي او تلویزیون چې ډېر خاصې ټکي دي یعنی د علم یا د تکنیک په باب کې استعمالیږي، دا زما په نظر پښتو ته څه زیان او نقصان نه رسوي. خو په داسې یو حال کې چې په پښتو ژبه کې هم اساسي کلماتو او سوچو معلوماتو په وړاندې انګریزي ټکي ترجیح ورکوي. مثلا په خپله پېښوري لهجه کې چې د پوهنتون پر ځای سمدلاسه یونیورسيټي وای، دا یو ډېر بد تمایل دی. خو دا تر اوسه پورې په عمومي توګه په پښتو کې نه وینم. ژبپوهان ډاکټر مجاور احمدزیار په دې اند دي چې د پښتنو اکثریت لا هم له زده کړو بې برخې دي. نو په داسې حالاتو کې که هغوی ته خپله ژبه ور وپېژندل سي نو په دې سره به نه یوازې پښتانه خپله سوچه او سکرټه ژبه ولري بلکې د پردیو ژبو له یرغال څخه به پاکه وي. تا ټولنه ډېره وروسته پاتې ده، ته یو ډېره کوچنۍ سلنه جوړوي د لیکوالو او د پوهانو چې هغه ډېر هغه کې په دې 50 میلیونه پښتانه دي
نو مټي یو 10,000 یا 10,000 په دې کې پوهان او لیکوال او رسنوال او ژورنالیستان داخله کې نو خو ورسپات ټولنه ده سم د لاس خو بل چاره نشته یو واري خدا زمونږ لیکنې ژبه لږه څلور پانګ سره د منځ شي دغه ټکی چې دغه دود کړی دي بي بي سي دغه چې تاسو رادیو دغه زمونږ ځایي لوکل رادیوګانو او زمونږ رسنیو استشافي رسنیو الکترونیکي دغه ټول کلتور ترهګر ویل کیږي به په خپل خلک پوي چې دغه انتها پسند او بنسټپال کوم یو ټکی زو واخلم آیا د اردو هغه واخلم انتها پسند یا ایکستریمیست یا فندامنټالیست د لاتین واخلم او کوم بنسټپال واخلم په خپل لیکوال به رسته دي تر رسیږي او چې دغه ټکی خو پښتو د امدا خدي د تیروریست ترهګر کړي نو پراتلو کې ستاسو له څومره تعلیم والا کیږي لیکلوس والا کیږي هغه ته به ترهګر روختون پوهنتون ورته آسان دي تر یونیورسيټي او تر فندامنټالیست او تر ایکستریمیست او تر تیروریست او تر هسپتال او دیشن په خپل به لیکوال دا پښتني احساس چې څومره خپل ژبې لپاره خدمت وکړي چې روختون وي که هسپتال وي که بیمارستان وي که شفاخانه وي دا به خپل پښتانه اوس په سیالي راغلي دي که تاسو لیدلی وي زموږ په دې رسنیو کې که تاسو په دې کې راځي دغه شی زړه خبريږي د الکترونیکی وسیلې چې پیدا شوې دي دغه په خپل دغه رنګارنګي را مسته کړی ده خو دا رنګي کومه بده خبره نه ده پرته له ګرامري ګډوډي څخه هغه نه بخل کیږي دغه رنګارنګي چې په دې وینو یا په غاینو په لغاتو کې دا پروا نشته همدغه روغتون به عام شي بیا به خلک شفاخانه نه وي خلک به هسپتال نه وي ورورو به راځي اوس څه پروا نشته دې خبرې دا کوم خبره دا چې پښتو ژبه د انګریزي اردو فارسي او نورو ژبو تر دباو لاندې ده او په داسې حال کې چې حکومتي سرپرستی هم نه لري نو خپل دغه ژبې ویونکو ته په ځای کچه څه کول پکار دي چې خپل ژبه خوندي وساتي ژبپو ډاکټر طارق الرحمن وايي یونسکو هم په نړیواله کچه د ژبو خوندیتوب لپاره هڅې کوي او په ځای کچه باید عمومي پوهاوی ډیر کړل شي دلته په پاکستان کې هیڅ حکومتي تګلار نشته چې پښتو ژبه یا نورې وطني ژبې خوندي کړي او د زده کړې او علم برخه یې وګرځوي ماشومانو ته زده کړې په پښتو نه ورکول کیږي نو دا حالت پر ژبه اغیز کوي او تر دباو لاندې یې راوړي که څه هم د پښتو ویونکي ډیر دي او دا ژبه نشي ورکېدی خو پکار ده چې دا ژبه د تعلیم ژبه شي او پر ټلویزیون ریډیو او نورو خبري رسنیو کې وخت ډیر شي په ناروې کې ژبپوهان فنتیسین چې د نړۍ په څه نه څه څلور ژبو خبرې کولی شي او په نږدې 9 ژبو پوهیږي په دې اند دي چې د اردو انګریزي فارسي او عربي ژبو پرله پسې اغیز او نفوذ پښتو ژبه له خطر سره مخامخ کړې ده زما په خیال کې پښتو لاش په خطر کې ده ځکه چې زه وینم چې ډېر پښتانه وینم چې هم پلار او هم مور دواړه پښتانه دي خو لخپلو ماشومانو سره په پښتو خبرې نه کوي په داری خبرې کوي او یا په اردو او دا یو عجیبه خبره ده چې دلته په ناروې کې یا زوینم چې داری زبانان او فارسی زبانان اکثریت له لخپلو ماشومانو سره په فارسی او یا په داری خبرې کوي او پښتانه اکثریت له په نارویجی خبرې کوي او یا په داری خبرې کوي په پښتو شته چې په پښتو هم له ماشومانو سره خبرې کوي خو ډېر دي چې فکر کوم چې اکثریت په پښتو خبرې نه کوي خپل ماشومانو سره او دا خطر لري زه دقیق معلومات نه لرم خو ما اوریدلای ده چې په هغه شهر په افغانستان چې هم په پښتو مکتب شته او هم په داری مکتب شته پلارونه خپل ماشومان د کڅه هم پښتانه خپل ماشومان د داری مکتب ته لېږي په داسې حال دا پښتو لاش خطر کې ده ژبپوهان په دې اند دي چې پښتو د میلیونونو وګړو ژبه ده او دا آله د بهرنیو ژبو او په تېره د انګریزي ژبې له یلغار څخه پاکېدای سي چې ماشومانو ته تعلیم په پښتو ژبه کې ورکړل سي او ټولې اوسنۍ علمي او ساینسي زده کړې په پښتو وژباړل سي